وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وآله وصحبه ذوي التقى والنقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته وبارك وسلم عليه. زما معززو سامعینو حضرات ورونو، حضرت رحمان بابا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی وی هر زنده چې د مرده په قبر ورشي، هر زنده چې د مرده په قبر ورشي، بس د دومره نصیحت په دی دنیا. زمونږ د پښتو مشهور متل وی حالا به خبر شي چې تالو جبې له ورشي. د مرګ نه پس دا جبه د تالو سره انخلیږي، بدن کلکیږي. وی اله به خبر شي. د نبی علیہ السلام په حدیث کې راځي، حضرت علی کرم الله وجهه د دې روایت راوي دی، وایي چې الناس نیام، دا خلق اوده دي، فاذا ماتوا انتبهوا، خو چې کله مړه شي بیا به را بیدار شي. خلق اوده دي چې کله وفات شي انتبهوا، د مرګ نه پس به دی راویښیږي. مړی هغه څه ګوري چې هغه ژوندی نشي کتی. انسان چې نیک عملی او کله دته ملک الموت علیه السلام راشي او روح ترې ناخلي. حدیث مبارک کې راځي، خدای دې وبخښي حدیث، د انسان تر هغې نه وفات کیږي تر څو چې دنیا نه جنت کې خپل منزل او ټکانه ونه ګوري. هر یو نیک عمل انسان د ځنکدن په وخت کې خالق د ده نظر دومره تیز کی چې رب العالمین جنت کې ورته یو بنگله ښیي چې دا ستا بنگله ده او دې ته ور روانې. او که د انسان بدعملی، ګناهګاري، بد عقیدهی د ځنکدن په وخت کې جهنم کې ورته هغه ټکانه ښیي چې کوم ته دی ور روان دی. الله رب العزت دې مونږ نیکانو نیکبختانو کې راولي، امین ووایي. زما معززو، د مړي باره کې به دا سوچ نه کړي چې ګینې بس دی لا یشعر ولا یدری ولا یسمع ولا یبصر ولا یعلم شیئا، چې ګینې بلکل نه پوهیږي، نه څه اوري، نه په څه باندې پوهیږي. ګورې دا ډېر کمزوری سوچ دی. د سیدنا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په حدیث کې راځي، د دواړو جهانو سردار وی: ان المیت لیعرف من یغسله. کم انسان چې مړي ته غسل ورکوي، مړی د خپل غاسل پیژني چې ماله غسل څوک راکوي. د مړي دا روح د فرشتې په لاس کې، فرشتې داسې نیولی چې کم خلق د دې مړي ښه بیانوي، صفت یې کوي، تعریف یې کوي، ګناهونو نه زبان بندوي، دا مړی د هر څه ګوري، پوهیږي دې باندې. ومن یکفنه، کم انسان چې دې مړي ته کفن ورغوندي، نبی علیہ السلام وایي دا مړی دغه مکفن هم پیژني چې د کفن کې زه چون غاړلم. او بیا فرمایي ومن یحمله، کم کسان چې د جنازې کټ ونیسي روان کړی وي جنازګاه ته، دا مړی یو یو کس پیژني چې زما د جنازې د کټ خپه چا نیولې ده. ومن یدلیه فی حفرته، او کم کسان چې دا مړی په لحد کې سپاري ارحم الراحمین ته، نو دا مړی دغه سړی پیژني چې زه چا وسپارلمه. دا ټول د دې خبرې شواهد دي، ادله دي، دلایل دي چې ګورې مړی علم لري، مړی پوهه لري، مړی اورېدل کوي. علامه قرطبي وایي یو سړی وفات شو، یو 2 ورځې پس چا خوب کې ولیدو، ورته ویل چې هلکه څنګه وي؟ زه خو الله بخلی یم. خو هغه ظالمانو تخته باندې اچولې وم او راښکمې
چې کله غسل راکول و تخته کې یو میخ راوتی و، هغه میخ باندې مې د املا زخمی شوي د هغه اوس هم درد کې نور الله زه بخلی یم. جهنم نشته، عذاب نشته دی، خو هغه تخته باندې په ګړچ راښکلی یم بالعنف، هغه یو میخ و هغې مخدوش کړی او زخمی کړی یم، هغه مې دردی. زما معززو کتابونه وایي چې مړي ته کله غسل ورکې د غسل اوبه به نه ډېرې یخي و نه به ډېرې ګرمي. دا ولې؟ که یخي وي و ډېرې سرې و ګرمي مړی پازابیږي خوږیږي، هغه درته قسمونه اچوي، هغه باندې به داسې اوبه اچوي د هغه دا بدن ګورې روح به تو سره ذره ذره دی. عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول. مړي یو جنازه روانه وه، عیسی علیه السلام دا جنازه ایساره که، خلکو ته وایي ګورې تاسو خو ما نه منې، زه د الله نبي یم او دومره معجزه لرم که زه د جنازې کې د کټ کې د مړي ته ووایم چې راپاسه دی به اوس راپاسي. د خدای پاک نبی عیسی علیه السلام هغه مړي ته وایي راپاسه، هغه کټ کې راپاسېدو ودرېدو، خلکو ورته ویلم عیسی علیه السلام تا به د سره صلاح کړې وي، ده به درته هسې ځان اوده کړی او تا چې اواز ورکو بس دی راپاسېدو، دا خو مونږ نه منو. په لرې بانډه کې د ده یو بل دوست و د عیسی علیه السلام، هغه بیمارو. عیسی علیه السلام به هره ورځ 50,000 مریضان دموله. دا دم، درود، تعویز ګورې دا هر څه شته. بعضې کسان د توحید په مینه کې دومره ورننوځي هغه ته بیا هر څه شرک ښکاري. که یو سپینګیري ته والم ته ودرېدې او دواړه لاسونه دې ورکړه هغه وایي شرک دې وکړو. وی چاته به ودرېږي نه او که لاس میلاوي یو لاس به وله ورکوي، دواړه لاسونه نشته اسلام کې. دا د غیر مقلدینو د وهابیانو داسې یو بیکاره کمزوری مذهب دی. مونږ وایو نه میلمه راشي عزتمند سړی هغه ته ودرېږه، معانقه ورسره وکړه، غاړه وله ورکړه، دواړه لاسونه ورسره میلو که دا سنت طریقه ده. یو لاس د انګریزانو سنت دی او دواړه لاسه میلاول د رسول الله مبارک سنت دی. انګریزان د خدای تباه برباد کی، مونږ به د خوږ پیغمبر سنت ژوندي کوو. دا ځوانان دې موري او مشران دې موري چې لاس د چا سره میلاووئ چې عذر نی دواړه لاسونه میلو کوي، دا وخوځوئ. نبی علیه السلام فرمایي کله چې مسلمان یو مسلمان د بل مسلمان سره مصافحه وکړي او دا لاس ورته وخوځئ، دا ګناهونه د دواړو نه داسې پرېوځي لکه چې خزان کې هوا راشي باد او د ونې نه پاڼې بادیږي او تلیږي او پرېوځي. لاس به دواړه میلاووئ چې زمونږ دواړه لاسونه الله د ګناه نه پاک کړي، خوځوئ به یې داسې. نو عیسی علیه السلام به دم کولو. توحید دې ته نه وایي چې بیا توحید نه وځه او د شیطان غوندې د الله د نیکانو نه انکار وکړه. شیطان چې کافر شوی و خو بت ته سجده نه وه کړې، هغه خو شرک نه و کړی، په څه کافر شو؟ نیکان یې نه منل. جبریل علیه السلام یو ورځ جړل، وی په ځان یریږم چېرته زه خراب نشم. ابلیس خو دومره لوی سړی و، په اسمان کې قدم دی که یو لیش ځمکه داسې شته چې دې رزیل به ورباندې سجده نه لګولي. اسمان کې قدم په قدم د منځونه کړي، هر ځای 2 رکعاته مونځ کړی، فرشتو ته به تعلیم ورکولو. وی چې دی خراب شو هسې نه زه خراب نشم. او په څه خراب شو؟ د آدم علیه السلام نه انکار باندې. د ایمان او عقیده چې خرابیږي نو ګورې د الله د یو نیک بنده نه سړی انکار وکړي بس ایمان یې خراب شي. شیطان خو په دې خراب شوی، آدم علیه السلام یې نه منلو، هغه خو شرک نه دی کړی او نه بت ته سجده کړې ده او نه څه بل څه عمل کړی دی. زما دوستانو عیسی علیه السلام به دمونه کول، دم شته، تعویذ شته، سختونه شته، د دم تار شته. عیسی علیه السلام په سجده دغه مریض لور راغوي، راشه پلار مې بیمار دی قربان دا دم کوي. عیسی علیه السلام ور روانیږي تر څو چې ور رسیږي هغه مریض وفات دی. عیسی علیه السلام ورته ودرېدو، وی هلکه راپاسه. هغه راپاسېدو ژوندی شو. خلکو ویل دام نه منو، دا خو چلول دی، هسې درته ځان اوده کړی و. عیسی علیه السلام ورته وایي تاسو څه غواړئ؟ وی مونږ به دې بوځو او یو زړې مقبرې ته به دې ورسو او یو زوړ قبر باندې به مونږ ګوتې ږدو او د هغې نه به راته مړی را ژوندی کړي، بیا به یې مونږ منو. عیسی علیه السلام ویل راځئ چې ځو. انبیا علیهم السلام ته الله بعضې معجزې اختیاري ورکوي. دا اوس د عیسی علیه السلام په اختیار کې و چې هغه وایي انی احیي الموتی، زه مړي ژوندي کوم. که د دې اختیار کې نه وی دا سینه څنګه وهي، دا تحدا څنګه کوي، دا چیلنج څنګه ورکوي.
زړې مقبرې ته عیسی علیه السلام راوستو. وی هلکه کم مړی درته ژوندی کم کم قبر والا؟ هغې یو قبر باندې ګوته کېښوده وي دا قبر والا. عیسی علیه السلام ورته وی قم باذن الله، د خداوند متعال په اذن باندې راپاسه. د الله اذن باندې راپاسه. انبیو ته خو به د الله اذن وکنه. د الله په اذن انبیا علیهم السلام مړیم ژوندي کولی شي. او دا ورسره ذهن کې یاد ساتئ چې د کرامت او د معجزې مصداق کې فرق نه وي. ګورئ الله چې کم قسم معجزه نبي ته ورکړې ده د هغې مثل کرامت الله ولی ته ورکولی شي. که انبیو مړي ژوندي کړي دی امت کې الله تعالی داسې اولیا تیر کړي او داسې به راشي او یا به یي خو موږ ته معلوم بني که هغه ولی د خدای مړي ته وایي چې راپاسه د کرامت په زور به هغه مړی درته بیا ژوندی کوي. که د نبي په لاس د الله قدرت ښکاره شي هغې ته معجزه وایي. که د الله د ولی په لاس ښکاره شي هغې ته کرامت وایي. مونږ او تاسې مسلمانان مؤمنان کرامت او معجزه به دواړه منو. اشرف علي تانوي صاحب لیکلی دي وی شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب به مړي ژوندي کول. پیرانی پیر د بغداد لوی ځوان به مړي ژوندي کول. نه خو پیغمبر نو ولی و کنه نو دا د ولی کرامت دی کنه. کرامت خو تتمه د مقدمه د معجزې وي کنه. بهرحال عیسی علیه السلام هغه قبر والا ته وایي راپاسه ودرېږه. هغې نه یو سړی راپاسېد او غټه غټه تکه سپینه ږیرې وه. د عروض هم سپینې، د سترګو باڼې هم سپینه، سر ویښتان هم سپینه. عیسی علیه السلام ورته وایي من انت هلکه څوک یې خبرې ورسره کوي. یوی قربان زه خو د نوح علیه السلام زوی یم سام مې نامه ده. وی څومره وخت دې شو؟ بعض علما وایي وی ده ورته ویل چې 1800 کاله او بعضې ډېر یادوي 1800 کاله مې وشو. عیسی علیه السلام ورته وایي چې دا ګیره سپینېدل دا ویښته سپینېدل دا خو د ابراهیم علیه السلام د وخت نه شروع شوي دي. ابراهیم علیه السلام سحر راپاڅېد او شیشه کې وکتل چې ګوري ګیره کې یو دوه ډکې سپین شوي دي. ابراهیم علیه السلام مرض کوي خدایه داسې دي. الہ ورته وایي هذا وقارک. ابراهیم علیه السلام دا ستا عزت دی عزت. دا خو مې دله عزت درکو. ابراهیم علیه السلام وی اللهم زدنی وقارا. یا الله چې دا عزت دی دا راته ډېر کا. او چې بیا اوده شو سحر له راپاڅېدو دا ټوله ګیره تکه سپینه ګرځېدلې وه. د ابراهیم علیه السلام نه د مخکې خلکو عمر به 800 کاله او 600 کاله شو او وفات به شو خو سر او ګیره کې به د هغه سپین ډکې نه پیدا کېدو. نو عیسی علیه السلام ورته وایي چې ته خو د ابراهیم علیه السلام نه مخکې خلکو کې تېرې که نه. دا ستا ګیره ولې سپینه ده؟ دا سر دې ولې سپین دی؟ دا ګیره سپینېدل خو د ابراهیم علیه السلام د وخت نه شروع شوي. هغه ستاسو نه رستو راغلی. ستاسو د وخت د خلکو خو به ګیرې نه سپینېدې که نه. دا ستا ولې سپینه ده؟ وی قربان چې دا تا اواز وکړو چې راپاسه هلکه. وی ما ویل که قیامت شو د قیامت یرې راته دا ګیره او سر سپین کو. ویرېدم اله العالمین د قهر نه ویرېدم. د قیامت نه خو به لوی لوی خلک یریدل. ملایک چې کوم دی اسمان کې د قیامت نه یریږي. اذا السماء انشقت اسمان به څیرې شي. و اذا النجوم طمست دا ستوري به رڼا ختمه کړي. دا به رڼا نه کوي دا به ړانده شي. دریابونه به وشلېږي دا به ګرم کړی شي. بل ځای الله تعالی قرآن کې فرمایي چې دا غرونه به داسې شي کالعهن المنفوش لکه د جولا په نداب باندې چې مالوچ ووهي او دا وړی الوتي. دا غرونه به د شګې غوندې داسې والوځي. بل سوری به نه وي سوا د خدای د عرش د سوري نه. نه به د ونې سوری، نه به د غر سوری، نه به د دیوال سوری. دا هر څه به ختم شي. واخرجت الارض اثقالها. الله تعالی بل ځای فرمایي وی دا ځمکه به د مړیو خزانې بهر ته راګزار کي او دا ځمکه به خبرې کوي. انسان به وایي ما لها وقال الانسان ما لها. خدای دې ځمکې باندې څه چلو شو؟ مخکې خو به خبرې صرف انسانانو کولې اوس خو دا ځمکه هم حلوئ. جواب دا دی بان ربک اوحی لها. الله ورته ویلي چې خبرې کوه. که تا باندې چا ګناه کړي حلوایا زی زی خایا کس کس خایا. که چا در باندې نیکي کړي کس کس خایا. نو د قیامت سختی هغه سام ابن نوح ورته وایي ما ویل که قیامت شو هغه یرې زما د ګیره سپینه که. عیسی علیه السلام ورته وایي ښځه به ستا ټیم پوره دی واپس سم له اوده شه.
هغه ورته وایي قربان زه خو به وده شم وفات به شمه خو 1800 کاله زما د وفات وشو خلکو باندې یو ځن کدن راځي ما باندې به اوس دویم ځن کدن هم راځي یو مخکې مې تیر کړی یو به اوس تیروم قسم دی د هغه ځن کدن تریخوالی مې اوس هم یا مری کې پروت دی د هغه ځن کدن تریخوالی مې یا ختم نه دی دعا راته وکړه چې دا بیا مرم چې ځن کدن سختو باندې خو پوه نه شم عیسی علیه السلام دعا وکړه سړی واپس را پرېوته وفات شو غرض مې دا دی مړی به ډېرو یخو اوبو باندې نه لامبې ډېرې ګرمې به نه وره چې خپلې مسلې ته بیا راغلم ولې هغه نه روح وتی دی هغه ډېر زخمی دی دردمند دی هغه بدن باندې که ګرمې اوبه چې خوږېږي که یخې ور باندې چې خوږېږي هغه له تکلیف مه ورکوه هغه به ډېر نرم اړې راړې ډېر په احتیاط به اړې راړې زمونږ فقها وایي د جنازې کټ به په جلتی روړې خو بدون خبب ټوپونه به نه ورکې دا مړی پرېونځي د بدن نه څه ونځي دې مړي ته تکلیف میلو نه شي دا ځنکدن ځپلی دی زورلی دی د سره به ډېر احتیاط کې زما دوستانو کتابونه وایي د ګناهګار نه او د کافر نه او بدعقیده نه چې دا روح وځي مثال داسې دی تمثیل داسې ورکوي لکه دا یو خاښ چې د انسان د بدن کې وردننی او دا کم ځای د انسان بدن کې چې رګونه خواره دي د دغې خاښ د دغې مونډه هغه خاښونه او لرګي د انسان د بدن کې هغه ځای ته ورخواره دي او بیا ازغیم لري او بیا د انسان ورته وتړي او یو مضبوط سړی راشي او دې مونډ ته لاس واچوي او دا مونډ په زور سره روباسي نو چې کم ځای د دې خا د دې مونډ هغه څانګې تلي دي او هغه ازغیدار دي پیمانې وایه چې دا ازغیداره ونه د انسان د بدن نه روباسي دا څانګه دا رګ دا جوړ دا به ورته شلی که نه به شلی هغه دومره تکلیف کې هغه ته دومره تکلیف رسېدلی هغه پوهېږي یا خوږېږي او کم چې مؤمن دی الله دې مونږ ته داسې نصیب کړي نبی علیه السلام فرمایي دا روح تېنه دومره په اسانه وځي لکه هغه ګلې شوي اوړو نه چې یو ویښته راکاږي هغه ګلې شوي اوړه دي او ویښته ترې راکاږي څومره په ارام تېنه روځي الله دې مونږ ته داسې ځنکدن نصیب کړي بعض روایاتو کې راځي الموت ریحانة المؤمن دا مرګ چې دی د مؤمن دپاره د کشمالو ګل دی ګله دا ورته راشي ورته وایي دا بمی کا دې سا راکاږي خو چې بیا ساره پرېږدي بس روح تېنه وتی د مؤمن دغسې اسان روح وځي او بدبخته سړی هغه کړېږي هغه په عذابېږي الله تعالی دې مونږ د سخت ځنکدن نو ساتي امین پې ووایي نو غرض مې دا دی چې مړې ګورې پوهېږي د شعور و ادراک لري نبی علیه السلام مبارک چې کله غزوه د بدر وشوه او یا کافران ورکې مردار شول او یا کافران ورکې بندیان شول نبی علیه السلام صحابو ته وایي دا کافران خپو نه راکاږئ د بدر میدان کې یو کنده وه امام بخاري هغې ته قلیب بدر وایي دا اویا مردار کافران د کنده کې یو بل له پاسه ډب ډیرې کړل 8 صحابه شهیدان شوي وو د 14 8 انصارو 6 مهاجرینو هغه راوستل هغه دفن کړل 3 ورځې به تعزیت ته کینې دا مونږ تاسو چې دا اجره کې یا جومات کې یا خپل بیټک کې مړی وشي 3 ورځې مونږ کینو ګورې دا سنت طریقه ده ښه بعضې کسان به تا ته ګورې دا خبره کوي چې ذهن کې به دا رچوي داسې رواج دی او دا پکې چا راوستی دي دا رواج نه دی دا سنت طریقه ده په جنگ موتا کې د نبی علیه السلام د تره زوی حضرت جعفر صاحب شهید شو او داسې بېرحمۍ سره شهید شو چې اول تېنه کافرو یو لاس کټ کو بیا یې بل لاس کټ کو بیا تېنه سر پرې کو کله چې تنه راغله نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ډېر وجړل او بیا نبی علیه السلام کور والا ته وایي اصنعوا لآل جعفر طعام فإنهم اتاهم امر یشغلهم ای بیبیانو زما د تره زوی جعفر کره غم راغلی دی هغې روټۍ پخولو ته اوزګار نه دي تاسو څه کور کې پاخه کوئ هغې کره ولیږئ دا مونږ تاسو چې د مړي کور ته چې وړو دا روټۍ وړو دا د دې حدیث نه ثابت دي دا رواج نه دی دا رسم نه دی دا که جنازې نه پس دعا کوو دا د قرآن نه ثابت ده دا د حدیث نه ثابت ده نن درته خلک وایي داسې رواج دی او جنازه دعا ده بیا دعا چا راوستې ده خدای راوستې ده رسول الله مبارک راوستې ده ته څوک چې دا به ختمه کړي خدای وایي کوه نبی علیه السلام وایي کوه صحابو کړې ده کتابونو کې ذکر ده نو عرض مې دا کولو
چې د نبی کریم علیه السلام دغه تره زوی راغی، نبی علیه السلام 3 ورځې بیا جومات کې ناست و، دعاګانې به یې کولې. د نبی علیه السلام خو حجره نه وه، بیټک نه و، نبی کریم علیه السلام خو به جومات کې ناست و، که میلمانه به راغه جومات ته به راتلل، دعا ته حضور علیه السلام 3 ورځې ناست تېرونو. عرض مې دا کولو 3 ورځې د صحابو غم وغې تیر کو، په 4مه ورځ د بدر میدان ته بیا راغی نبی علیه السلام، یاران هم ورسره دي. دا کندې په غاړه ودرېږي، کومه کنده کې چې اویا کافرانه چولي دي، اوس دا یو کافر پیژني. ولې پیژني؟ ځکه کلیوالي دي، نو هر سړی خپل کلیوال پیژني. نبی علیه السلام خو د مکې مکرمې و، د 53 سال عمر کې مدینې منورې ته راغی، 53 کاله عمر شریف مکه کې تیر کړی. یو د مکې کافر پیژني چې دا خو فلانې مړ دی، فلانې مړ دی. د کندې په دې غاړه ورته ودرېږي او یو مړي ته آواز ورکوي، یا فلان ابن فلان، ای فلان یا د فلانی زویا، آیا چې الله در سره کومه وعده د عذابونو کړې وه هغه رښتیا شوه که نه؟ هغه عذابونو باندې وړی دی که نه؟ مونږ سره خو چې زمونږ خالق کومه وعده کړې وه چې جنګ به ګټئ، مونږ سره خو الله وعده رښتیا که. حضرت عمر صاحب راغو، نبی علیه السلام کافرو سره خبرې کوي، مړو سره خبرې کوي، که نه یې اورېدی ولې ورسره خبرې کوي؟ نن به درته خلک وایي انک لا تسمع الموتى، ته مړو ته ورول نشي کولی. نو خبره صحیح ده که نه؟ خدای ورته ورول کوي، پیغمبر علیه السلام خو یې نه کوي. دا خو نه وایي چې الموتى لا یسمعون، مړي نه اوري، ورته وایي ته ورته ورول نشي کولی، ورول زما کار دی. مړي اوري، خدای وایي زه ورته ورول کوم. د آیت مقصد دا دی، دی آیت یو وایي معنی بله کوي. یو لیونی و، هغه به ویل الف لام زر ال هی میم زر هم دال پیش دو ان الله علی کل شیء قدیر. الکه الحمد جوړیږي، ان الله علی کل شیء قدیر نه جوړیږي. نن به درته دې خلکو قرآن په غېږ کې ایښی وي، قرآن درته ویم، درته به ډېر خوش اوازۍ کې قرآن وایي، خو معنی به د خېټې نه کوي، د ځان نه به کوي. آیت به یو وایي، معنی به بله کوي. آیت به د بوتي قبر ته به یې راتوکي. الله به د بوت باره کې وایي دا څه نه اوري، دا کاڼی دی، د نفع د نقصان مالک نه دی، ځان نه مچ نشي شړلی. درته وایي ګوره دا باباګان ځان نه مچ شړلی شي، دا څه نه اوري، دا کاڼي دي، دا به څوکي. ګوره څومره ظلم یې وکړو، د بوت آیات یې راواغستو، د پیغمبر او د ولی قبر باندې چسپان کو. دا ظلم نه دی؟ بوت او پیغمبر خو په یو ګز مناب کوه. بوت خود ساخته د انسان په لاس راشلی دی، پیغمبر خدا ساخته دی، خدای په خپل قدرت پیدا کړی. بوت بې اختیاره دی، بې جان دی. نبي دومره اختیارات لرل، په ځمکه ولاړ دی، سپوږمۍ ته وایي لاندې راشه، لاندې ورته راغلی ده. بې اختیاره او با اختیاره په یو ګز مناب کوه. حضرت عمر صاحب راغو، د نبي علیه السلام په اوږه لاس ږدي، اتکلمو اجسادا لا ارواح فیها، قربان دا ځان ولې ستړی کې، د داسې بدنونو سره خبرې ولې کې چې په هغې کې روح نشته. قربان دا خو مړي دي که نه، ولې ورسره خبرې کې؟ دا خو نه اوري، راځئ ورکې کوي. نبي علیه السلام ورته قسم خوري، والذي نفسي بيده، زما دې قسم په هغه ذات وي چې زما روح د هغه قبضه او د هغه قدرت کې دی. ما انتم باسمع من هؤلاء، تاسو د دې نه ډېر اورېدونکي نه یئ، دا مړي تاسو نه ډېر اورېدونکي یئ، دومره تاسو نه اورئ چې څومره دي زما خبرې اوري. هغه پې قسم خوري، وی تاسو د دې نه ډېر اورېدونکي نه یئ. اسما د اسم تفضیل صیغه ده، زیادت باندې دلالت کوي، هغه په زیادت د معنا دلالت کوي. تاسو نه دې ډېر اورېدونکي دي، تاسو دې نه ډېر اورېدونکي نه یئ. او بیا ورته وایي ولکن لا یستطیعون ان یردوا علیه، صرف جواب نشي راکولی، نور خو زما دې خبرو سره زوریږي. دا خو زه پیغور ورکوم، زه ډېر زورولی یم مکه کې، د کلي نه یې راویستی یم، اوس ترېنه بدل اخلم. نو نبي علیه السلام وایي چې اوري. نو ګوره دا ګمان به نه کوي چې مړی نه اوري، نبي علیه السلام وایي اوري. عایشه رضی الله عنها فرمایي د دواړو جهانو سردار چې وفات شو، دا وایي زه دومره بختور وم، وی دا سر زما د زنې او زما د سینې د هډوکي د منځ کې پروت و، زما غیږ کې سر و چې نبي علیه السلام وفات شو. او وی اخیره کې زما لاړې د ده د لاړو سره م الله میلو کې، وی د مبارک زنکدن ورور مې راغی، ورسره لاس کې مسواک دی، وی ده ورپسې سترګې راواړولې، وی ما ورته ویل دا مسواک دله ترې راواخلم، دې پسې ګورئ، وی خبرې نه شوې کولی، سترګې پټې کې چې یو راواله تېنه. وی ما ته مسواک راواغستو چې راکه وروره دا مسواک، وی ما چې وکتو هغه لږ سخت و، وی د خپله خوله کې مې نرم کو، او بیا مې د نبي علیه السلام په غاښونو مبارکو باندې ما ومخلو. وی زه هغه بختوره زنانه یم چې زما په سینه د محمد رسول الله نه روح هم تلی دی،
او بیا وایي زه هغه بختوره زنانه یم اخري وخت کې خدای پاک زما لاړې د د لاړو سره م یو ځای کړي او بیا د هغې کمره کې هم نبي علیه السلام دفن شو. دا مسله ده د الله پیغمبر به چې کم ځای وفات شو هغه ځینه به دی او مغه ځای کې به د مزار جوړېدو د هغه ځینه به دی بل خوا نه شو وړلی. زموږ ستا باره کې حدیث دا وایي لا تجعلوا بیوتکم مقابره، تاسو د کور نه مقبرې مه جوړوئ چې عام سړی وفات شي که مالدار یو که خان یو که ارباب یو که بادشاهی که ناظم یو که وزیر اعلی دا به چرته دیري ته وړې کور کې بیا نه خښې. دا کور کې خښول د پیغمبرانو خصوصیت دی. دا نن چې شین ګمبد پې ګورې دا د عایشې رضی الله عنها کمره وه، دا د نبي علیه السلام کور و همدغه ځای کې دفن شو. وی زه به والا سلام له ورتلم نن درته خلک وایي زنانه به زیارت ته نه ځي. هلکه نه به ځي یو څو خبرې چې پکې هله به نه ځي چې کولو مخ ځي زنانه به مقبرې ته نه ځي چې جړا کوي میکپ یې کړی عطر یې لګولي دا زنانه به مقبرې ته نه ځي. او که شخصي مقبره وه محرم ورسره پټ مخ ځي جړا نه کوي د الله د قرآن تلاوت کوي بالکل د لاړ شي. عایشه صدیقه رضی الله عنها تلې ده. بعضې کسان د یو مسلې له زور ورکي د ښځو زیارت ته تګ دا ګناه ده او دې باندې لعنت ورېږي. یوازې زیارت ته نه بیا کولو حق ووایه. دا بازار کې چې کومې ښځې ګرځي ټول لعنتیانې دي. په هغې هم یو جمعه تقریر وکړه. دا چې دعوتونو تبلیغونو کې ګرځي په دې هم د خدای لعنت ورېږي. تبلیغ ته وباسه زیارت ته یې مه وباسه. بیا خو یې پوره کو کېنوه ښځو دپاره یا کور دی او یا ګور دی یا به پوره بند دی او یا چې سیروزو شبي جمول یې ګرځي بیا د مقبرو ته هم راځي پروا نه کوي. او که ستا شکي راشه حدیث به درته وښایه. عایشه رضی الله عنها د رور قبر له د شام په لاره کې دفن و سفر یې کړی هلته ورپسې ورغلې ده او هلته قبر ته وایي رور ته وایي وی که ستا د وفات وخت کې زه دلته وې قسم دی که دې خلکو رانه دلته خښ کړی وې ما به کلي ته وړی وې خو زه نه ومنو هغې رانه دلته خښ کړي بیا تلاوت ورته کوي. نو عرض مې دا کولو قبر خوا کې جړه وکړه خو اواز به نی سترګو نه دې اوښکه لاړه شي. سترګو نه چې اوښکه ځي اواز ورسره نی مخ وهل نی ګډې وډې وینا نی. دا خو د ایمان نښه ده چې جړه کې مړي ته وجاړه خو اواز مه کوه غلطې پلطې مه وایه. نبي علیه السلام خپل زوی ته جړلي نسي ته جړلي لور ته جړلي تره ته جړلي دا خو شته. نو به هر حال عرض مې دا کولو زما محترمو دوستانو چې عایشه رضی الله عنها وایي زه به د نبي علیه السلام زیارت ته لاړم کولو مخ به لاړم خو کور مې و کور کې کمره وه مېل چې د الله پیغمبر دی او زما سختن دی مخ ولې پټ کړم. 2 کاله 3 میاشتې پس ورسره صدیق اعظم صاحب وفات شو. وی زه به کولو مخ ورغم چې دا خو زما کور دی او کمره ده یو مې پلار دی صدیق اعظم صاحب بل مې سختن دی مخ ولې پټ کړم. 10 کاله پس ورسره حضرت عمر صاحب دفن شو. وی زه به زیارت ته ورتلم خو ما به بیا مخ پټ کو. ولې چا ورته ویل ولې وی حضرت عمر صاحب نه ماله حیا راتله. د هغې دا عقیده وه چې حضرت عمر صاحب ما ګوري مړي کتلم کوي نو ځکه به یې مخ پټولو. ښه د صحابو دا عقیده وه. نن به درته خلک عقل جنګوي درته وایي د دومره خورو ترې نه پټوله نه وی دې وړوکي څادر به ترې څه پټه کړی وی داسې دروغ دي. هلکه دین پورې خندا کې حدیث پورې خندا کې خدای وایي چې تاسو مخ باندې څادر راواچوئ دا د خدای امر دی خدای به یې پټئ چې خدای وایي پردو سړو نه مخ پټ کوي او دا خلک دې دا زنانه دې مخ باندې جلابي به راواچوي غټ څادر یې دې راواچوي دا د خدای حکم دی بس خدای ته پټئ که نه خدای پاک د دې خاورو نه یې ورته ښیي او دې څادر کې ته بیا پټئ. اوس د خدای قدرت کې ته څه لګوتې وې. نو بعضې کسان به د حدیث مقابله کې درته عقل استعمالی قرآن پورې خندا حدیث پورې خندا دین پورې خندا شریعت پورې خندا. زمونږ عوام وایي د چو منو د چو منو د چا مه منه د پلار د نیکه د خپل مشرانو ومنه چې نن نسته هر سړي ته خپل مشر معلوم دی. زما نیکه څنګه و په زور یې ذکر کړی که نه دی کړی. زما نیکه څنګه و جنازې نه پسې دعا کړې که نه کړې. یاره خلک څه مشرکان خو نو مړه څه هندوان او سکان خو نو مړه څه پرویزیان خو نو پیرنګیان خو نو قسم دی صادقانو مؤمنانو د حیا سټې وې د دیندارۍ سټې وې د تقوا سټې وې د صداقت تنې وې. بس د هر چا نیکه او د هر چا غور نیکه چې څه کړي بس هر سړی د پلار او نیکه پسې روان شي اختلاف ختم ماحول صحیح. پلار او نیکه په یو لاره زوی باندې چا خواریو که سبا لوی پلار او نیکه مې تیاره کې تیرو مړه هاسه نه پوهې و هغه نه پوهېدل. نو اختلاف خو ده جوړ کړی مونږ خو نه دی جوړ کړی. ما ښه پېژنئ زما پلار ښه پېژنئ زما نیکه ښه پېژنئ دا کم مسلې چې هرته زه کوم زما پلار او نیکه هم کړي دي.
د هغې پلارانو د هغې نیکونه دی ښه پېژنئ. پلارانو نیکونه موږ سره کلک ولاړو، دی ووړېدل. اختلاف دی جوړ کړی که موږ جوړ کړی؟ د پلار او د نیکه په لاره دې روان شي، اختلاف ختم، اتفاق دی، هېڅ لانجه نشته، هېڅ جاخه نشته، خبرې ختم. قبر تیار دی. درود پاک ووایئ. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و اطرته و بارک وسلم.